أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑے لوی شان ورکڑے دے اوڑے لوی عزت ورکڑے دے. پیغمبران ټول د الله مقدس بندگان دي او الله د دې ټول امت د انسانیت د پیریانو انسانو دواړو د هدایت لپاره لېږلي او د هر پیغمبر نه الله ډېر کار اخیستی. پیغمبر نه په ځاني نه په مالي او چې الله ورته کوم حکم ورکړي هغه حکم قوم ته رسوي. بس د الله د حکم تابعداري کوي او بغیر د سلالت نه. قل ما أسألكم عليه من أجر ان اجري الا على رب العالمين. وذتا سن پیسې نه غواړم، پیسې او اجر ارس چې دي دا د ما په الله دي، تاسو نه سن غواړم. هر پیغمبر دې ته نه دي کتل چې نور دی او کسور دی، یخه ده که ګرمي ده، سخته ده او که نرمه ده. چې الله ورته کوم حکم کړی دی د هغې تابعداري کړې ده او د امت رهنمایي کړې ده. د چا لږ قوم تابع شوی دی د چا ډېر. په دې پیغمبرانو کې خدای پاک بیا بعضو له په بعضو کې درجې مقرر کړي. په فرشتو کې شته، په انسانانو کې شته. ورفع بعضهم فوق بعض درجات. نو په ټولو انبیاو پیغمبرانو کې د لوړې درجې پیغمبر زموږ محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم، سید الانبیاء والمرسلین. فخپل حضور پاک فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. دا ټول آدم دا اولاد سردار ام سردار مشر شوی. مشر تا خلق په هر سخت کار کی رجوع کوي ورځي. نو دا قیامت پر ورځ به دا ټول مال راځي. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت. او حضور پاک فرمائی آدم علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې چې څومره پیغمبران دي ټول به زما د جنډې لاندې د قیامت پر ورځ ولاړ. نو د پیغمبر عزت دا زموږ د امت او زموږ د خلق عزت او قدر دی چې دومره عظیم پیغمبر خدای پاک موږ نه راکړی. او بیا د دې حضور پاک په برکت باندې خدای پاک ډېرو خلکو ته هدایت ور نصیب کړي. د مکې هغه خلک چې هغه د جهالت نه ډک زمارو، قسم دې که تاسو د هغوی حالات واورېدل توبې به وباسئ. مردارې به یې خوړلې، مردار ډاکې به یې کولې، غلاګانې به یې کولې. ډاکې غلاګانې دی کار. خپلو میندو سره یې نکاحګانې کړې، سکه میندو سره، مېرنۍ هم نه سکه میندو سره، خپلو خویندو سره یې ودونه کړي. او په کورونو به یې جنډې لګولې. په بخاري شریف کې حدیث دی او په ابوداود شریف کې شته. په کورونو یې جنډې لګولې. دا به د دې نښه وه چې دې کور ته څوک هم راځي نو خپل خواهش پوره کولی شي. بدعملي به پکې کېده. او ګڼ کسان به په یو کور ورله، نو یوې زنانه سره به بد عمل وکړو. نو بیا چې به ماشوم پیدا شو نو ټولو پسې به سوال جواب ولېږه، بیا راوغوښتل. نو چې په چا به یې ګوته کېښودوي تاسو ته پته ده چې تاسو ما سره څه کړي دي، دا بچی اوس زما ستاسو نه پیدا دی. وی پلانکي دا ستا نه دی. ښه بس د هغه نه به یې نسب هم شو، د هغه نه به یې میراث هم. او کله به یې دومره بې شرمي کوله چې د بار نه به یې جادوګر راوسته. دا علم قیافه والا د دې لاسو د خپو د دې نښو نه پته لګي. نو چې څومره خلقو به دې ښځې سره زنا او بدعملي کړې وه،
ابه ټول راو وختل چا به کار نشو کولې د قومي مسله نو هغه کس به راو وخته د دې ماشوم کو لاسونو ته به مقتل او دا غزناکار لاسونو کو ته به مقتل نو چې چا سره به کرخه برابر وي دا ستا بچي شو نه حل په زنا به فخر او د ډېر بے غیرته یو بل دته وي خپل خزه به یو سړی لګلا یو خان لا یو نواب لا یو د خنه سب خاون لبه خزو لګلا وی ته سره ملاو شو چې به سره ملاو شو دی به د خزه طبيعت نه نږدې کېده دا څه د پاره دې د پاره چې زما په دې قوم کې او زما په نسب کې د هغه خان بابا نسل پیدا شي دا څومره به خوندې لکه نن چې خلک ساروي لیږي یو خغ ویلا یا یو خچیلی لا چیرې خن نسل پیدا شي دغه څه به خزه خن نسل لپاره سړو لګلې وی دا پدې به فخر بربند بګرځې دل بربند لوس بربند او د سماعتي لو چې دل دوه کسبه یو ځای روان شو د دې ځای نه به بد اندامونه ښکارا شو التبت الله پاک مبارک پیغمبر راولېګ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه ټول ګندونه خدای دغه په ذریعہ ختم کړ او د هغه خلقنا الله هغه پاکیزه قوم جوړ کړ مقدس قوم پاک قوم چاته چې صحابه کرام ویل کېږي چې تر قیامت پورې بداوی مثال څوک پیدا نه غلاګانې بل ډاکې باندې مور خور خو سکه چې ډېر خزه حرام شوي چې مامي ته ما متبنل ذکرېږي سو ته ویل کېږي خواخه ته بنل ذکرېږي نو سې در باندې حرام ده دا حرام رويرا فرض دا حرام حتی چې کم الک او کم جنې ده یو خزه پیوس کل دا حرام مردار بنخوي مردار به خوړل زنا سخت جرم سخت پابندی کڅوک الک او جنې واده شوی یو دا کار یو کو ਸੰسار وې او کڅوک واده شوی نه بے وادي نو سل درې به پچا به الزام بالکل نه لګوي تهمت د زنا او کچا پچا د زنا تهمت او لګو اتیا درې به خدای پاک معاشرت داسې پاک کړه قسم په خدای داسې خلق ته جوړ شو د رسول الله مبارک د برکت نه چې مقدس او پاک او خشته او رښتونی او امانتګر او صالح شخصیت ته خدای پاک جوړ کړل چې هغه د صحابه کرام ولیکي دا غینا پس دا وی شاګردان ورپسې د تر زمونږه پورې دا مونږ چې نن خپل ایمان لرو یو الله منو قسم ته خدای دا د عالمانو برکت دی هغه نه پس مخکې د غید او استادانو زده صحابه او بیا د حضور پاک مبارک او دا زموږ خپل اخلاق او دا مونږ چې لور خور مور کې تمیز کولی شو او خزا و غیره کې دا ټول د پیغمبر علیه السلام برکت خدای چې مونږ په کم طرف سر دلته خو چې کومه غونډه لټه نو بوتان پکې راوځي زاړه چې څومره نو کندرات یو کم یو لټه نو بوتان پکې راوځي پته ولګېدل چې په دې علاقه د بوت پرسته یو دور تیر شوی او گوتم بدھ بوتان پکې راوځي د گوتم بدھ یو دور تیر شوی نو کله حضور پاک تعلیمات نو را رسیدلې مونږ نو نن به مونږ هم په کورونو کې بوتان پراتو هغه ته امرام کا یا به گوتم بدھ ته سجده کول نو زمونږ د ایمان زمونږ دین زمونږ شریعت دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او مونږ له ډېرې دعاګانې ګورې وختې دي لګې نه ډېرې زیاتې دعاګانې مونږ له وختې دي پیغمبر مبارک امت ته ډېر زیات سوالونه کړي او بیا بالخصوص زمونږ د خلق حضور پاک ارمان کړي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لوددت انی لو رأیت ارمان کما خپل رونه ولیدل ارمان کمه رونه ولیدل صحابه ته وی مستارونه نه د الله رسول وینا انتم اصحابی تاسو می مرګریه رونه می هغه خلق دي چې زمانه رستو برازي زبې لیدل نیم او نه لیدل په میمان وروړي او ما به منی
صحابو ته مرګري ویلي دي مونږ ته رونه ویلي دي رونه نبی ته صحابو ته پوسو کو وی دا الله رسول دی به د قیامت پر ورځ څنګه پیژنې وی دی به د او دست د اندامونو نه پیژنې د او دست د اندامونو نه به رڼاګانې پیږي د قیامت پر ورځ تو کې او دست کې په کوم اندام وو اچي دا غ اندام نه به د قیامت پر ورځ رڼاږي هم غر محجلون یا محجلین من آثار الوضوء دا او دست اندامونو رڼا مخې نو د مارونو په موږ د حضور پاک ډېر لوی احسان ډېر لوی کرم دی د پیغمبر مبارک چې زموږ د دین ارسه د هغې د برکت نو اوس به موږ څه کوو یو به د هغې د سنتو تابعداري کوو اتباع سنت باندې به راته یو جمعه بیان وکړم انشاءالله خو دې یو پټېنې غوندې عمل درته نن ښیم هغه عمل به کوو انشاءالله په هغې کې زموږ ډېر لوی خیر دی ادا چې موږ به درود شریف په حضور پاک وایو او رب العالمین په خپل په قرآن شریف کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله په درود وایي او د الله فرشتې په درود وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اے مومنانو تاسو په دې پیغمبر درود وایي او چې کله ور مخامخ شنو سلام وایي یعنی الله خپل په درود وای او دا په الله فرشته په خپل په درود شریف وای یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان او غمجن ناس حضور پاک مبارک ته جبرئیل علیه السلام راغی ودا یو فرشته پړم بلل د اسمان نه راکوزه شو مخکې نه راغلی او دا الله نے اجازت او غوښته الله مال اجازت راکزم په نبی علیہ السلام سلام اچو نو الله ول اجازت ورکړو دا فرشته پړو بيدن الله پتا سلام اچي نو چې هغه فرشته په حضور پاک سلام واچو نا فرشته وته سکه وی الله پاک ما ته وی چې ته دې پیغمبر ته وایا چې څوک لزل چې څوک یو ځل پتا درود شریف وای لس گناهونه به خدای معاف کی لس نیکه مولا خدای ولیکی لس با ولا خدای درجیو چته کی وی الله فرمایي چې تر دنه تاسو کې چې ارضی ته اوس خوشاله نو حضور پاک کو فرمایل او اوس خوشاله شو یو ذل چې تا اللهم صل علی محمد ته کې وی یو ذل بس لس نیکه لس رحمتونه خدای تراغلل او لس گناهونه دی ورجه دی لس نیکه لس رحمتا لس گناهونه دی رجه دی کېږي لس مرتبه دی بلند دی د درود شریف ډېر لوی برکات دي زموږ د دې درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دی دلائل الخیرات هغه کې د هر ورځ ځان له درود شریف لیکلی دی دا سفیان صاحبانه وای مستقل نو هغه دا درود شریف د کتاب متعلق لیکلی دی چې دا کتاب مې په درود شریف ولی ولیکو و یو ځل په لار باندې روانم یو ځنګل کې یو شاړه مکه او ډېر زیات تږی شو وی مخامخ مې وکتل یو کویر وی هغه کویل ورانه وی کوی کې برقه نشته یا خدای او زسو کم د تندې مرم ګرمي ده او بشته پټ مې کې لاندې برقه نشته یو جنې وګړي چيله سرول ماشومه جنې وی ما لراله ماته کاکاجی ولې مې چې بچی تګې وی چې دې کوي کې وبشته کړه ما وتو خاندل چې بچیو په ما ته ښکاري او په سر و باسم وی ما ته وی دلراو باسم ما ویا مالکه سوچو چې د دې سره بیا برقې ګړې چې له سری خامخا بسلوخه وسره نو مال به وبر او باس وی هغه ماشومه جنراله او د کی په غاړه باندې ودرېدا او سټکې و چوپې کړې او چې چوپې کړې نو برور را خاطر دا کوي سر لاره ورسېد وی ډک شو وی ما ته اسکا بابا جی کاکا جی وی وب مې اوس کړې وی چې مې اوس کړې وی بیا یې سټکې و چوپې کړې او بیا واپس لاړې وی
ما جینې کلکه د مټونی ما مې بچی پیرې کې انسان لوري وې نه د خدای انسان لوري پیرې خو نه دا دې څه چلو یو ټکی سره وبس تراله بیا واپس وېخلا وې ماته چې بابا جی دا جادوګر نه جادو نشتا دا وې دا خو یو مولوی صاحب تقریر کاو ناغه وی چې کم کار دې نه کیږي درود شریف وای نه خدای به کوي او چې کم دې حاجت او نه پوره کیږي نو درود شریف وای نه الله به حاجت پوره کوي نو چې زما څه حاجت دې درود شریف نو خدای پاک حاجت پوره کوي نن مې دا حاجت او بو تستا د پر حاجت شو نو درود شریف مې وې او بده کی سر لاله چې حاجت پوره شو بیا مې درود شریف وې او بو واپس پر ځای لاله او دا مضبوط ایمان او کلک یقین غوړي لري دا روحاني اسباب کې څومره کړه دا مضبوط عقیده لري چې کلک یقین دی اخو ماشومه بس هغه ته خدا څخه کارېدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولې ورکړي دا ګولې خو دې سره د وجود نه خلل راشي او اخري او خلل راشي هغه پوره یقینو بس عمل پې کاوه درود شریف او داسې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه وقیلی یو سړی پلار او زوی حج روانو یو عمرې لیا زپکې تیریږي نو پلار په سفر باندې روان وي نو د دې الک دا پلار نه جوړ شو چې نه جوړ شو نو قافله وطن شوي ساره دې قافله تلا او دته وی چې بستر دې پلار تکې نو اوس دې تین شي او تب جواز اتلې نشي نو ته دې ایثار شه د خدمت قافله تلان او دې خپل پلار ته ناشته پلار نه جوړو بیمارو مړ شو څنګه پلار مړ شو د په صادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن چې خدای پاک پلار مې مړ شو دا خو د سفر زندگی د سفر د سره بس دلته خو زما سوکشتم دشت او بیابان نو د پاک پلار صادر واچو چې نږدې کم کلو التلا او الته خلق ته اعلان وکړي چې خدای مو بخا زه مسافرم زو پلار مې قافله کې تلو پلار راته مړ شوی مهرباني وکړئ راشه زما پلار ما سره خخ کې چې جنازم په او دفن یې وکړي خلق وی ضرور کم ځای دې پلان کې ځای کې زه مونږ چاره بنچه کفن درو فکر مکه او تر پلان راځه مونږ درو دیراغي او چې څنګه دې پلار تکې نه پلار خامخا بنده ته خوږي جړا ولا ورغلی نو دا پلار د مخ نه هغه صادر لرکا پلار ته ګوري نو چې صادر یې لرکو پلار ته قتل د پلار مخې د خر ګرځیدل مخې بدل شو مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختم کړي خدا سے یو کس نیم باندې کیږي په امت من حیث الامت باندې کیږي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړي چې څنګه مخ د خرشه وي دي د فورن په صادر د پاسه چولې دي او په دومره hebat راغی چې به هوش شوی چې دې به هوش شو پرې وته یا خدای پاک دا شو اوس په خوب کې دی ویني په دې به هوشه کې چې دی ود دي په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ګڼ شپیر مرګري دی وسلم حضور پاک مبارک دې سړی ته وای مرګري ولی پریشان ودا الله رسول پریشان پدیم چې مونږ روانو حج ته یو عمره او پلار مې دل تر راته مړ شو دغه دې خلق له لاړم چې راشه زما پلار را سره خخ کې زما د پلار مخ بدل شي به دې لاره خدای دې لاره رسول کم دې پلار دې اوس دې خو کې امداد وی مخه کولاو صادر مې لري وی رسول الله مبارک خپل مبارک لاس هغه په مخ راخ چیرې کو د پلار مخ می ټیک شو او د مخ کې نه خپل شو نورم خشته شو مخې دلنده شو ډېر زیات خوشاله شو رسول الله مبارک ته د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان لکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پکې دا خلک بسوي چې دا متأخر لرا وستو کې انسان لري را وستو تا ته سپته ولګي د چې تر وو وستا د پلار بروزانه په ما درود شریف وي
او فرشتو باغ درود شریف مال را رسول او دا ګوري حدیث کې راځي ښا من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وي دې ډایرک په خپل اورو او چې څوک د لری زینه وي نو هغه ما تر رسول شي فرشتي را رسي او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا الله فرشتي په دې مقدس مکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وایي نو هغه فرشتي مال را رسي او بیا څنګه ور رسي فرشتہ لاړ شي ورته فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلي فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلي باقاعده فرشتي وته د پیغمبر مبارک غ درود شریف رسي اسرون تاسو یو خبر د درود شریف فضیلت په خپل ځای لري او ځکه اکثر طالبانو ته دا یو خبره کوم تاسو ته زم د درود شریف د برکت ستانوم د پیغمبر مبارک خوا کې روزانه غشتل کیږي ستاد پلار نوم غشتل کیږي تا چې درود شریف وې نو فرشتي یو سر پیغمبر مبارک رسوي وی پلان کی د تورنزو د کلی د پلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلي نو رښتیا وایي چې پیغمبر مبارک ته دا پیش شنه به خوشاليږي او کبه نه خوشاليږي او طالب دعا کوي او کبه نه کوي نو غټه فائدہ د درود شریف دا ثوابونه خو په خپل ځای دی غني کی خو د درود شریف غټه فائدہ د ټولو نه مضبوطه فائدہ ده چې د درود شریف د برکت نه مستا او استاد پلان نوم روزانه د حضور پاک مخ کې خېستل نو استا د پلار درود شریف روزانه را رسیدل وینه هغه فرشته د نور خلق او رسول او استا د پلار فکرانه ویما دې تاسو کو د فلان کې علاقې او سړیو اخوري ګول روزانه په هر ټیم کې مما درود و یو را رسیږي نن خداغه درود راو نه رسیدل وی فرشته وی چې همړ شوی او تا ته محتاج دی وی مې چې ما ته څنګه محتاج دی وی داغه شکل بدل شوی نو یې زه خدای دلته تعالی راوستم چې زه وسره مدد وکم امداد وسره وکم دیکھے گورے ډېرې برت زمانو هغه وی چې دا به هوشه دراویښ شوم او مې قتل د پلار مخ می ټیټ شوی او د مخ کې نورم خشتاو د زمانو درود شریف ډېر برکات دي خلق د دې نه دی لال شي په مسجد نبوي مبارک کې منځو کې حج دلال شي د بیت الله مسجد نبوي مبارک دلال شي ته منځو کې او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ خدريږي او په حضور پاک درود او سلام ډېر خوان کوي ډېر وګوره داسې بدقسمت په گشتره دا ګوره په جمعات کې ناستم دروغ د تنه مو دروغ ګنام ده یو سړی نه مې تاسو کو ال تتل عمره لا د تلور وځي وا او په پیغمبر علیه السلام درود شریف سلام لنوته هلکه ته مسجد نبوي ته منځل نه تلې وی تلې مونږ مې پکې وکړو نو ته سلام نه ورغلې وینا نه ورغلې مې ولې وی راشته نو وی دا خدای سپیرو ته دلته کې 1000 روپۍ دي سم هلکه زر درویش ما چې ګورم چې په دې راش کې او په سره ټوپونه وې کو په سره نه سپیر دا ستا کار راشته دومره ورځې تیرې کړې ته حضور پاک له سلام را ورنره نو باز سپیره پکې داسې او بعض نیک بخ پکې داسې مشتا چې هغه سارم وردي سلام اچي ماسپخینم وردي سلام اچي مازیګرم وردي سلام اچي ماسختنم وردي پر رسول الله مبارک سلام اچي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې ما باندې څوک سلام واچي دي اورم د صحابه ته تپوس کی وقت بلته الله رسول استا وجود خو بخوري شوی تبا زمون سلام څنګه اوري وجود باندې خوري شوی ځکه مړ خو چې قبر کې کېږي خوري شي نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاخذ اجساد الانبياء الله پزمک حرام کړی چې د پیغمبر غوخه بنه خوري
دا پیغمبر وجود بنخره فنبی الله حی یرزق دا خدای پیغمبر په قبر کې جمدې د روزي وته ملاله نو الته بیا مخامخ لاړ شي او خلق سلام او درود وایي الته ډېر بیا د بیرن سبا کېږي ځکه قانون داري چې د حضور پاک مخه ته ودرېږي نو ډېر چغې بنوي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دا پیغمبر دا आवाज نم आवाज نو چته لري چغې بنوي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم التکدا آیت جنگلی مبارک د پاسه لیکل د پیغمبر علی السلام د ادب او د احترام دا آیاتونه په جنگلی د پاسه لیکل نو التوا خاموش ولانه ودرېګا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او دا په خپل لکه راولي چې پیغمبر مبارک و سلام او چوم دلتا نو دی اوري الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا صفی الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله دا چې د پیغمبر مبارک نور صفاتونه دي کوشش وکړي چې ډېر وخت وانه چې نور مسلمانانو ته تکلیف مونږ نه رسي او چغه مونږ وای او شورم نه کوي او ډېر خلک الته لګیا دي ویډیو کیمرې ریسټي او تصویرونه وباس په تصویرونو پیغمبر دې ځات خپکی تصویر ګناه ده زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه لیکن تصویر ګناه او بعض خلک پکې داسي ابل وزګاړي ته خطه ده یا ولکه یو تصویر د سره وباس میں بچی تصویر گناہ دا وی برکت لو بازر گناہ برکت لگے برکت لو بازر ماوی گناہ دا پکی بچی وی برکت لو بازر طولت علتا کی پا حرم مبارک کے خلق ناسی ویڈیو کیمرو سرا ویڈیو گانے جوڑی ہو یو بلد تصویرونو باسی نو دا حضور پاک مبارک دا قبر مبارک سرا خواہ کی تصویر سازی کول او ویڈیو جوڑول دا گناہ دا ناروالی او التصوف چغه وباسي نه چغه بمنو وباسي پډیر اطمینان او په ادب په حضور پاک سلام واچي او بیا چې یو قدم ورمخ کې نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ دې هغه ته یو څوړه مخ تا نو په هغه به سلام واچي هغه باندې بس صلات نه وي صرف سلام بچي السلام علیک یا ابا بکر یا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الغار داغه چې کوم صفاتونه دی او چې یو قدم ورمخ کې شي نو بیا یو بل سوره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختدا نو پاغه سلام واچي داغه هم صفاتونه بیا خلق لګ مخ کې شي مواجهه شریفه نو قبله ته مخ کې د الله نه سوال کوي د حضور پاک نه سوال نه کوي د اجانب هم سوال نه کوي سوال باپا دې ټولو سيزونو کې موږ د چا نه کو الله نه وکړو الله ته و ادرګي او قبله ته و مخ کې نو د الله نه به سوال وکړي نو الته خلک دې سلام اچي او ډېر خوان کوي هغه ځای کې سلام خدا پاک شرط چې پاغوي سلام اچي نو بیا به سره په دواړو شیخانو په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر پاغي به سلام اچي زمونږ دی صاحب د مرقات یو واقع دی کړی ده مولا علی قاری دی کړی زبرته نه اشعه اللمعات کی شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه دی کړی دا د مشکات شریف محشر یو سالو هغه مدینه منوره ته راته او په نبی علیہ السلام به سلام اچو خسر او د هندستان یو کال حج ده د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما مناقب کې لیکل تاسو کته شي نو اوسم چې څوک حج د دینو دوستان ول راغون شي نو هغه حج لته یو دوست بل دوست نه تاسو کې تعالی سره مستاسه سوال جواب دی نو یو دوست دی هغه تاسو خراب شړل د صحابه پسې به بدر دوی نو هغه لورغه چې لکه د حج د زم ستاسو دي سدي پکاري کې نه راوړل وی دا ما خو یې سم نه دی پکار نه کوي ما ته وای یاره دا ما یو سوال جواب دې کدا کول شي ای بالکل کدا ما په وس کې وستا په وس کې دی ولا والله سره وعده او کدا به پورا کې چې دا ما په وس کې ولې بنه پورا وعده
وی چې خلک حج وکړي او بیا مدینه شریفه ته لاړ شي او په مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام وای زما سلام هم په وای د بل سلام هم رسول شیخا الته خلق ته وای زمون سلامونه ورسای نو ډیر شي نو خیر داسې ویلې چې الله ته وایا الله ما ته چې د پیغمبر علی السلام متعلق چا سلام ویلې خدای خلق ته معلوم دي بس دې واسطه ما سلام وته او کنومونه د تیادی نو ویلم چې د پلان کې را طرف نه سلام السلام د پلان کې نه د پلان کې نو چې خپل سلام واچې نو زما سلام په حضور پاک مبارک نو بیا به ته دا سوال جواب وکړي چې زما غا دوست هندستان د پلان کې کلی وای زما ستا ملاقات ترې لکېږي او تاسو سره خوا کې دا دوه کسه پراته دی ابوبکر او عمر چې دا ستا دشمنان دي دا ستا دشمنان دي د دوی د وجه دل نه را دا مې پستر کو خنه مې چې لکه ظالمه دا دسو وې چې نه بدا مې نه ده مې چې دا خو نه شم دا سوال جواب رسول ایما ته یتا خو ما سره وعده کړی دا زما دا سوال جواب تو رسول وې چې حج مې کو او مدینه شریفه ته لاړم او په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته درېدم او خپل سلام مې ورساو نو دغه سړي سلام مې په پیغمبر علی السلام ته وې ایمه چې راشه اپختانه خو چې لکه استاد چا وجل نه دی نقل کفر نه باشه دا خود نقل کو ما دا الله رسول زما یو دوست دی او پلان کې د پلان کې دویره او د هندستان د پلان کې کله او پتا سلام وای او د سلام نه پس وای چې زما ستا ملاقات ترې لکېږي چې د راشه خدای د ابوبکر او د عمر د وجه دل نه دا زمام دشمنان دي استاد دشمنان ودا مې وې ویراله خپل بلډینګ ته ود شم سم لاستم وې خوب کې خپل کلی نه چې خپل کلی کې ما او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مرګري وسره او دغه دوست مې موالار دی وی حضور پاک مان ته وای په دې خوب کې فرمای چې دا سړیو چې تا ته وی چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي ایمه چې او سیب دا سوال جواب راته کړی وی نبی علیہ السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو په خوري هغه ګونه کې په ګوتو اشاره وکړه وی عمر صاحب سره تور دا ورمخ کې شو او پټه سي ته سټو او سټه ته خو ورته تنه دی خبره وی دا خوب راوي شو وی ما د خوب دا تعبیر وست چې دا سړی خراب سړی دی او حضور پاک په خپل مرګرو خپش نور د حالاتو نه خبر وی چې د حج نو واپس عالم خلق ټول مبارکه لاره وی دا آشنا مرانه وی چې مېلمانه لک په قلار شو نو زه لاړم کلی ته چې ما دا دوست بیمار به چې مال رانه کلی لک بیا تا وی چې زوالم دروازه مې واله خدای आवाज راکاسو کې مې ز پلان کې د حج نه راغلم خو دماغه دوست مال ملاقات سره نه رالم کنا جوړی دې تاسو ته وی هغه دروازې ته شو ما په جلا شو چې هغه هم شوی وی ما وته چې کله سچلو کله مړ شو یاره وی په پلان کې ټیم باندې وسلخانه ته نه نوته باتروم ته متیاز ولا راونه مونږ ورپسې ورډا باو خو نه جواب نه را اخر کې دروازه ما تک چې دروازه ما تک دنم وکړه نو په غسل خانه کې چا پتورواله سر ته یو خوا پروتو تنه بل خوا پرتا وا او مونږ ته سړی نه دی معلوم چې چا پتورواله وی تا ته دی وی ما وته چې تا ته دا روز ټیم معلوم دی چې ولې د خاوند د مرګ روز خلکو ته معلومه وی قسم دې اق ټیم چې کم ټیم ما خوب لیدلو وی ما وته وی چې وهون کې ما ته معلوم دی وی څوک ته واج تلې وی مې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او د حضور پاک په حکم یې ساوان او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د کشکول علمی کشکول معرفت هغه کې یو واقع لیکل دته حواله درکو هغه کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک سړی حج لبته خو وخت مې تیر په خو به خلک لاله نو مدینه منوره کې ډېر ټیم تیرو اوس هغه وختونه څوک نه تیرې او نه تیرول شي اوس خاطر و دې تیرې مدینه منوره
اتر ورځې کې بعضې بدبخته داسې وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي. لکه چې مدینه منورې باندې خدای در باندې فضل وکړي نو کمبخته هر منزله جمعات تازه د مسجد نبوي مبارک د جمعات خدای لوی فضیلت دی. یو حدیث کې راځي چې مسجد نبوي مبارک کې یو منځ په دومره ثواب کېږي لکه نور جمعاتونو کې چې زر منځونه کوي. او بل حدیث کې راځي په ابن ماجه کې دی اگر چې هغه کې اوراوی د ابو الخطاب دمشقي له کمزور دی هغه کې داسې دی چې یو منځ په مدینه منوره کې وکړه دومره ثواب کېږي لکه دا نور جمعاتونو کې چې 50 زره منځونه کوي. زموږ بدقسمت خلک په هغه کې بلډینګانو کې پراته منځ نه دي. څومره قیمتي منځ دی چې څوک حج عمره لاله خیر منځله جمعات ته دی او چې التکم اوسېږي بعض مسافر دی الته مزدوري کوي د چا دکانونه لري څوک مزدوري لته هغه تم دا وایم چې کوشش کوي چې کله د خپل کار نه روزګار شي نو سار خټول روزګاری خلک نو سار هر سار منځله مسجد نبوي ته ده قسم دې کدا وخت په ګوتو راځي ګوتې بمروړي چې پاکستان ته راشي بیا بلال راشي او ماسخوتن هم ټول خلک روزګار نو سار او ماسخوتن دا دو منځونه کول شي. نو زه مسافر ته مې ک ګاډي ته ملاويږي په ټیکسي ځان لکوي سرور پینځه کسا په حرم ته منسپکي او یوازې د حرم جمعات سره هغه کې مبارک زین د ریاض الجنه دی روضه من ریاض الجنه حضور پاک او تر جنت مکه وي هغه کې مقدس استنی دي یو ستنده استوانه عائشه وتوي داغه متعلق عائشه بی فرمای وی ما ته حضور پاک فرمایلی چې دا زیرا تخولو چې خلکو تر دې د فضیلت پتو لګي د جګړې به یو بسره ایمه چې ما تازه او خاینازه هغه تخولو باغه بیا ستن ولا نو بعد خلک خوش قسمت او دو رکعات نفل پکې کوي او بل خدا هغه زینې چې کوم دی رسول الله مبارک لس کال تیر کړي ټول منځونه پکې کړي. نو دغه حالم چې دی بت او په نبی رسول الله مبارک په درود شریف وي او خوش आवाज او خپل आवाज به وي خلکو له خوان ورکو. نو یو سړی په مدینه شریفه کې هغه ولا ډوډۍ وکړه چې ما سره دعوت ته لاړ شنو وای نو چې څنګه بوته نو مالدار سړی نو کرانه دا مفتی شفیع صاحب لیکل نوکرانی د مخکې نه وته پیکړي نو هغه کلک اونې وګرفتار خدای زه خود ډوډۍ لرم او کوټې ته دننه او وتوي شابه جبر او باسا ته چې په پیغمبر علی السلام صفت کې درود سلام نو ټیک توای د مو اعتراض نشتا نو دا په ابوبکر او عمر ولې چې به اعتراض وستا ولې پریکلا وې په دې چې بتا دا وی صفاتونه کړی دي یو سوال کې دلې جوړای دې هغه اکثری ته پته و چې جب پرېښتونه ویني چې هرې جب دې پاتې دلې جب الله کې ورکړه منډه دروازې مخې ته پرې و به هوش ویني ته به هوش دی وی په دې به هوشه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولید وی ما ته وی چې ولې جا مې استاد دې مرګرو په صفت کې زمانہ د جواب وی حضور پاک راتو فرمایل را کدا جن دی ول به و شدی ودی وی ولا مې ور وی خلق ولاو وی خلق مې واز کړه وی هغه جبه غمون جبه پورې یو ځکړه وی کاوه خبره وی چې خبره به شروع کړ ټیک شو او راوی شو بالکل ټیک لکه چې جبه باندې مې داغ او تکلیف نه اوس خډیر خوشاله شو رالم خشوق سره مې بیا درود سلام په حضور پاک او په دوانو مرګر وی بل کال بیا لاړم حج وی په ډېر شوق لګیو وی یو سړی راغی ماته وی چې دعوت تل مې جوړه وی ماته شاګردان وی چې داسې دعوتونو پسې کړل ابل دل د نجيب پرېښوا څوک باندې مړ وی مې چې زما د ایمان دې کنه چې کدما خدای پاک څوک معنا د حضور پاک او داغه د مرګرو په وجه سرم پری کینو مال به خدای یو دی ما هو یو یقین پیدا شو وی چې بوې تم په اقا کورې وردن نکړم چې پروز کال کم کور کې ما سره لانجه شو لکه د غبراو شوم غبراهټ را وی چې څنګه ورل
وی هغه سړی زما ډېر قدر او ډېر عزت لګ نه دی او بیا یو کوټې ته بوتلم راشه چې کوټې ته وردن نکړم په کوټه کې په موګي باندې یو 20 تړل شو شادو غټ 20 غټ انسان وی چې 20 ما ته وکتل د سترګو نه اوخ کې روانې شو جړلې وی ما ته سړی وی چې دا پیژنې زه څه پیژنې حیوان دی بيزو دا نر بيز دما ته څه پته نه وی تا ته خبره یاد ده په دې کور کې مې چې پروس کالی او سړی راوست او ما نه جبه پرې کړې ویراته وی چې ازما پلارو چې تا نه جبه پرې کړې نو ستا جبه خدای جوړ کړه او غداغه نه هغه وخت خدای پاک دغه بیز جوړ کړی چې د په موګي تړل اوس هم سره وسته ته دعا وتاو چې خدای پاک یې جوړ کړي مې دا په دواګانو نه جوړ اخلاص سره به الته حضور پاک درود شریف په او داغه په مرګرو بابا او د بقی مقبره ته باندې د بقی په مقبره کې لسو زرو نزيات صحابه کرام دفن دي لسو زرو نزيات او خود ته باندې او خود کې تقریبا او یا صحابه کرام دفن دي څخه خیر ته بیا مدینه ته وړل شي دي او تقریبا او بیا پټولو کې جریر القدر صحابي د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله عنه هغه سره دوه مرګري په یو ځای دفن دي او یو دین نو خلق دي د صحابه پیغمبر مبارک په وخت او بقی تباتا نو بقی تتل او احد تتل د پیغمبر مبارک سنت او طریقه وصله بده تماشو لبنه دي دلته اوسم چې څوک مړو لاله شي نو تماشې لبنه دي د مړو نه غوښتنه به نه کېدې لبنه چې د مړو نه غوښتنه وکم حضور پاک فرمایي یو وخت کې د قبرونو زیارت نه منع کړو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها بما تاسو د قبرونو د زیارت ته منع کړی وي ځکه خلق به غلط رواجونه کول اوسې کوي فانها تذکر الاخره دا سړی ته اخرت را یادای نو قبر نه پدې نیت تل پکار چې سړی وګوري چې دا څومره لوی بزرګو نن د خاور لاندې پروت څومره لوی عالم نن د خاور لاندې پروت دی څومره لوی سردار او بادشاہ مالدار نن د خاور لاندې پروت دی نو زبم یو دل دی خاور لرازم نو اخرت په سړی ځایات شي نو التخامخ خلق د باقی مقبره تزي او جنت المعلا د مدینه مکه مکرمه مقبره هغه کوم سبا د صحابه او دفن دي خو پته نه لګي او یو د حضور پاک بیبي د پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا غي قبر معلوم دي خلق وته ور اگر چې حکومت هغه ته دروازه بند کړي سودن نه کړی خیر خبره مې دې پوری کولا چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الته نو درود شریف په مخامخ وایا او چې دلته نو بیا دلته درود شریف وایا نو فائدې د درود شریف ډېرې زیات د درود شریف فائدہ کوي حضور پاک ته نه رسي منترسي یو حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة وی چې څوک په دنیا کې په ما درود شریف ډیر وای نو د قیامت پر ورځ ما ته ډیر نږدې وای نو درود شریف د حضور پاک د نزدېکت ذریعہ ده د قیامت پر ورځ پیغمبر مبارک ته ډیر زیات نږدې او یو حدیث کې راځي یو صحابي د رسول الله مبارک نه تاسو کو د الله رسول څومره درود دلوي نو حضور پاک وته وی چې څومره ویل شي وای وی خدا سي بکم چې نیم وخت بدل درود شریف ویم او باقی نیم کې بدل له دعاګانې وی ډیر خدا هو کړ دینه دیم زیات والو کنو خبر وی خد دوی سي وخت بدل درود شریف ویم یوې سبا دعا ځان لغواړم وی ډیر خدا هو کړ دینه دیم زیات درود وینو خبر وی خدا الله رسول بټول بدل درود ویم او ځان لاړو دعا نه غواړم نو حضور پاک پته سوي بالکل ټیکتا الله دې په دعا خبردار دې دعا به خدای قبول کړي او غم به خدای ختم نو درود شریف کې څوک په غمونه په ګوري ختمي او چې ستا په لکه سہاجت ته کته نه غواړي الله ته پته الله ته خبردار دې هغه حاجت به خدای پاک پوره کړي
او دعا مو سره قبلېږي کله چې دعا کوي مخکې رسو سره درود شریف وایي کله چې کوي یو صحابي دعا وکړه حضور پاک وتوی ایها المصلی قد عجلت من گزارت تلوار دی نو اذا الله رسول څنګه وکم وی چې کله سوال وکي او دعا کوي نو بیا په اخر کې به ما درود شریف وایا نو خدای به دعا قبول کړي د دعا لپاره درې آداب په ذهن کې کېنه آداب په ډیر زیات خدای رومبه د خدای حمد وایي کلم کې دعا کوي چې نور سنی یاد دا خدای یاد چې الحمدلله رب العالمین دور پورې وایي خدای حمد بیا واپس درود شریف وایي درود شریف پسې بیا د خپل اخلاص څخه ځلنه دعا کوي او په اخر کې بیا درود شریف وایي دعا به قبلېږي کې خیر ان شاء الله نو درود شریف وایي بعض خلکو یو پروپاګاندا کړی دا وی پناستا به په ولانه نه سو کوئی لکه په ولاړه دی د افغان کې بیماری په کونډه باندې وای کوږي مینه سبا خدای چا کونډه کوږي نو بس بیا به ار سړی وي چې دا جوړما درود شریف په ولاړه ویل ځکه په کونډه کوږي دا غلطه ده دا درود دشمن دی ظالم آداب خپل ذریعہ درود شریف آداب ادادی چې خیک طرف ته یک سو کینا او قبله ته مخ کو چې ایسو کوم نه درود شریف وای د آداب څه خبره لیکن هر وخت درود په پیغمبر مبارک وای یو دای چې کوم وختو کې منه نو هغه کې مو آیا لکه په دسمات نه ذکر کولې چې نه درود شریف غسلخانه کې نه ذکر کولې چې نه درود شریف هغه کې مو آیا چې بربند ما ذکر کوم درود شریف وای نور یو ټیم چې د نه پاتې نشي هغه کې په پروانه کې مواله په ګرځېدو کې مو آیا په حضور پاک درود شریف الله په دې ځل خوشاله ها ول د درود شریف یو څو مسالې چې کله د پیغمبر مبارک نوم واغښتل شي نمونه دو دي ښا اصل نمونه خو ډیر دي خو دا ذاتی دو نمونه دي یو محمد او بل احمد صلی الله علیه وسلم دې دوه کې یو واغښتل شي نو یو ځل درود شریف واجب دي خامخا وای کو اونې ګناګار او هغه کې یو حدیث له حضور پاک مبارک رسول الله مبارک یو دل دی منبر په دی لومبه پوله قدم کې خود نوې امين نو چې په دوی مې کې خود به وي امين نو چې په درې ما باندې کې ناس نو به وي امين نو چې صحابه ته تاسو کړه الله رسوله مونږ خو چا دعا وونه لري دا استاد امين موره وی په یو پوله چې مې قدم کې خود نو حضرت جبرئیل علیه السلام راغی وی ما ته وی چې د چامور او پلار جم دی وی او دې دومره خدمت اونکي چې د مور پلار په خدمت ځان جنت ته ورسي نو خدای دې هلاک کړي رغما ان فرجل په دې په خورو ککړه چې خدای دې هلاک کړي نو ما وی امين الکه دې نه معلومه شو چې مور پلار د چا جم دی وی دې به خدمت کوي دومره خدمت پکې چې د مور او پلار د خدمت د وجه ځان جنت ته ورسي او کدومره خدمت یو نکا نو ګوري خیره چا کړی دا جبرئیل علیہ السلام امین په چا ویلې دي حضور پاک نو دا خیره په قبليږي کې باندې قبلي ټول د مور او پلار قدر کوي ښا او عزت او احترام کوي دا چې څومره نوجوانان دي ټول ته زماره طرف نه دا یو وصیت دی چې هر ماقام ما سلطان پلار له پدی ګویو دولا سنیک دی پخپو ولې او دولا سنیک دی مور له په ګویو دولا سنیک دی پخپو پدې تستړی کېږي نه یو 15 منټه خدای د ځل نه برته دعا کوي دعا او دغه دعا ډېر زیات اسیم مور پلار دعا کوي خدای غړي قبلې او چې کله څه شی راوړي نو کوټې ته پټ په جورابه کې شی مت تختاوا امین کې بادام وړي نو په جیب کې دن نه کوټې ته وړي نو دا څه باندې کې چې په جیب کې رشي دن نه پټ کړی یو مبارک له دن نه محترم له غاله مور نه وړلا لاول مور دا غینه پس قرآن لا ورکا لاول پلار نه وړا دا غینه پس او که کوټې ته دی یوړل مجبوره بعض خلک ته مجبوره نو بیا ته په پلیټ کې لک شیر اواله مور پلار لا کېد ربه دوه دویم وی په دویمه پوره چې کې ناستم په دویمه یادري موخه وی چې 50 د رمضان میاشت راشي او دې دومره د الله عبادتونه کې چې ځان په خدای وبخي او جنت ته ورسېدل خدای هلاک نو رمضان کې بدون عبادت کوي چې ځان په خدای وبخي
کدو نمونه کا نو خیره جبرئیل علیہ السلام کړی د امین په حضور پاک وی او په بل پاونه سوي چې څوکستان نوم د چا مخ کې واغښتي چې د حضور پاک نوم او څوک په درود شریف ونه وای نو دې دې خدای حالات دي نو خیره جبرئیل علیہ السلام کړی دا او امین په رسول الله مبارک وي چې د پیغمبر نوم واغښتي دي شي نو منسو شو محمد یا احمد نو ټول به یو ځل درود شریف وایي ها اللهم صل علی محمد چې پکې راځي دې درود وایي او که بار بار په یو مجلس کې نو مغشتي شي لکه یو ناتخوان دی بار بار وایي نو په لومبي ځل ویل واجب دي درود شریف او بیا مستحب دي خدای چې وایي مستحب بلکې بعض فقها کوئی چې په هر ځل به واجب دی وایي خو خیر راجح قول دا چې یو ځل واجب بیا مستحب او که د پیغمبر مبارک صفت واغښتلی شي لکه رسول الله شو نبی الله شو نو درود شریف واجب نه خو مستحب دی درود شریف کم بهتر پټولو کې بهترین درود دا د مانزه درود ابراهیمی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا یو درود شو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا دویم شو پټولو کې دا بهتر لیکن هر څه کې چې اللهم صل راضي یا وصل الله ټکی راضي بس دا درود شریف یا اللهم صل پکې راضي یا وصل الله او ډیر مختصر درود وصل الله علی النبي الامي وصل الله علی النبي الامي دا ډیر مختصر درود دی او فائدې هم ډېرې دي ټول ویل شي یادام چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد ډیر فائدې او کو سره دی آله او اولاد ذکر کړل صحابه ذکر کړل ډیر فائدہ بشي نو درود شریف بوایو که خیر ان شاء الله ټول بوای ها او تسبیح ځان لواله پاغه وای د نیټونو د موبایل نس جوړوي او چې ماسوتن سمله نو ټول مرګري او سل کرات یا 200 کرات درود شریف وای کې دې شر دې درود شریف په برکت خدای پاک تاسو ته په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار وکړي نو درود شریف بوایو که خیر بشریک ټول یو ځل درود شریف وای اللهم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین نو کې الله تعالی درود شریف د ویلو توفیق راکړي خدای چې څونه ویلي دي مخکې تر اوسه پورې الله قبول کړي او زموږ درود شریف زموږ کل مبارک پیغمبر تور رسول کې او زموږ د پاره د شفاعت ذریعہ جوړ کړي د مانځنه پس چې اللهم رب هذه الدعوه سو کوم درود شریف دی نو هغه په برکت د پیغمبر مبارک سفارش انسان ته حاصلېږي خدای د حضور پاک شفاعت زموږ نصیب کړي الله د هغه په دین راوړل شوی دین زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي او د حضور پاک د سنت او تابعداري نصیب کړي او د بدعات او رسومات الله په امن او امان کې اوسات یا الله چې څومره امت مسلمه ده ټول وبخښه چې څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي چې چاته څه پریشانه مشکلات دي الله پریشانه او مشکلات په خوشاله بدل زموږ یو دوست په خبر نه راغلی محب صاحب داغه د زړه مقصد او حاجت دی د زړه اخلاص ته دعا وکړي چې خدای پاک هغه مقصد او حاجت پوره کړي یا الله مقصد او حاجت خدای پوره کړي خدای مقصد او حاجت یې پوره کړي زما یو بل دوست دی اوس یې راته مکه مکرمه نه ټلیفون وکړ حاجی تلا محمد صاحب هغه ته دعا کوي چې خدای پاک عمره او طوافونه قبول کړي دعاګانې مله قبول کړي او له په خیر دل تنا واسطه کړي او دا والدین بیمار دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي د چا په کورونو کې چې بیماران دي الله ټول له روغ صحتونو شفا ورکړي مردگانو ته دعا کوي چې خدای وبخي زمونږ په دې محله کې زمونږ دا شیر لالا خبر وفات شوی دې 13 هفته کې دعا وته کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي الله د قبر تیارې رڼا کړي او الله پاک ټول وارثانو له صبر ورکړي چې کوم دې مړي شوی دي زمونږ یو بل دوست دی په پیښور کې داغه تر وفات شوی تیر دغه کې
ناغي تم دعا کې چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي او چې نور څومره مردگان وفات دي خدای دې ټول وبخښي او چې چاته څه پریشانې دي خدای پریشانې په خوشالو بدلي د چا څه حاجتونه خدای ته حاجتونه پوره کړي الله ته زموږ ناراضي شي ډېر دوستان زموږ د جمعه تراغلي دي او د ډېرو دوستانو خپل مقاصد غراض دي د خدای نه غواړي موږ بل دعا کوو چې خدای هغه مقاصد او غراض ول پوره کړي د چا چې بچی نه او یا د چا نارینه اولاد نه الله تعالی نارینه اولاد ور نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین وړګرام کورونو د صادق او د روح الامین مور فات شو الله دې وبخښي الله دې وبخښي الله کور ولا ته ما دعا وکړه بیا مو ته کو چې خدای پاک وبخښي طالب علم نه جرمانه غشتل صحیح دي کنه غیر حاضر نو خیر دې زمانه کې علما فتور کې غشتي شي کوئی مؤذن اذان کې اخر لا اله الا الله کې پر محمد رسول پټته وای کار دې نه وای دا یو مرګي د لونفر رفیق مسیح بیمار دی الله دې روغ صحت او شفا ور دا بل مرګي دا جی آباد الله دې کور کې پریشانی د الله پریشانی په خوشاله بدل او ته باندې ډېرې کې اکبر نواب په لکی حاجی دیندار خان وفات شو الله دې وبخښي او زمون په مولیانو کې لکی د صدیق قاری صاحب نه وفات شو دا مولیانو کې لکی صدیق قاری صاحب نه وفات شو دعا وته کوي خدای پاک وبخښي الله مغفرت نصیب کړي 3 بجې جنازه ده او خدای پاک د آخرت خوشاله نصیب ګټول وارثان له خدای پاک صبر ور برحمتک